په ټیک ټاک باندې بیهوده خبري، په ټیک ټاک باندې بیهوده کلام دی او بل سره. ما ته پرونی یو ملګری ویل دی باب کې څه خبره کوم، څه شي خبره وکم، ټیک ټاک میک ټاک خو زه پیژنم، نصیری بدنی کوم او نشتره زموږ سره. ویل لا تر څه خبره ویل په دې څه خبره وکویل په ټیک ټاک باندې دا پښتانه الکان او جیرکې د یو بل سره هغه خبرې کوي چې خزه او خاوني مخبل منځ کې نشي کولای. دا څه بیهوده الفاظ وي. پښتون خو په شرمونو باندې وشرموله، اسلام خو پریخره مخکره خو پښتون په شرم باندې وشرموله. چې داسې خبرو خو هغه انګریزان هم نه کوي خپل منځ کې، لکه کوم چې دا پښتانه خپل منځ کې وایي شروع کړي. د دې شوق ټیک ټاک وته دی، د دې شوق پردو زنانو سره د خبرو دپاره دی. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. دا جنت صفات هغه ذکر کول مونږه چې تیر جمعو کې بیان مونږ کړو د نساء او اهل الجنه، او دارنګې دي نږدې جمعه کې مونږه د حور الجنه د جنت د حورو دایي صفات هغه مونږ ذکر کول. سمخ کې ذکر شي او سبنن ذکر کو ان شاء الله. الله د انسان د طبیعت او د مزاج موافق د لپاره په جنت کې بیا بیبیانې هغه پیدا کړې دی ولا، او دا به د خپل بیبیانو فایده اخلي، دینه بل لذت او خوان اخلي. ابو هريره رضی الله عنه او فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم ته ویلي شو: هل نصل الى نسائنا فی الجنت، آیا منگ با خپلو زنانو ترسیگو پا جنت کی، آئی سب منگ یوزی کیگو کنا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتو فرمائل: ان الرجل لیصل فی اليوم الى 100 عذرا. یو سڑے پا جنت کی پا یو ورز کی سلو بیبیانو تنیزی کی. امام ابن القیم رحمه الله هادی الارواح کې هغه فرمایي چې بعض روایتونو کې خو راغلي دي چې جنتیانو د پاره کمی حوري دي، نو هغه دوا اویا دي د شهید د پاره او د عام جنتیانو د پاره دوه حوري دي. دا غي مخکې موږ سره څه تطبیق کړی وو، ودلته خو سلی ذکر کړی نا فرمایي چې اصل کې دې روایت بالمعنی ویل کی. دا روایت امام طبرانی نقل کړی. هغه بل روایت ترمذی اگر دی وضاحت کوي چې سلو بیبیان ته نزدېکت نه مراد سل کرت نزدېکت د خپل بیبیان ہوتا. لکه حدیث ترمذی کې سره راغلی دی: یعطى المؤمن فی الجنة قوة کذا و کذا من الجماع. مومن تبا په جنت کې د جما دمر طاقت ورکېدلی شي. قیل یا رسول الله یطیق ذلک، نو چا ویل یا رسول الله دې طاقت پر جنتی لري؟ نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی: یعطى قوة 100. یو جنتی تبا د 100 کسانو طاقت ورکېدلی شي، د جما د 100 کسانو دمر طاقت بالله دل ورکی. دا حدیث امام ترمذی نے نقل کړی. امام ترمذی حدیث حسن صحیح. او دا یو بل حدیث هم دې معلومیږي چې د جنتی بی بیان هغه ډیری دي، لکه مخکې موږ دا یو وضاحت کړی مو. حدیث بخاری مسلم کې دې راغلی دی: ان للعبد المؤمن فی الجنة لخیمة من لؤلؤ
من لؤلؤة دا یو مومن د پاره او بجنت کې یو خیمه من لؤلؤة مجوفة دا هغه ملغلرې نه چې هغه به ډډه طولها 60 میلا چې د هغې اوږدوالی به 60 میله 60 میل به پای کې مزل کېدلی شي للعبد المؤمن فيها اهلون د مؤمن بنده په پای کې خپل بیبیانې وي فیطوف علیهم او دیو پاغي باندې ګرځي لا يرى بعضهم بعضا چې بعض به بعض لري د دې حدیث ته معلومیږي چې د مؤمن د پاره په جنت کې بیا بیبیان ډېرې دي نبی امام ابن القیم رحمه الله فرمایي چې کدا اصل شي ک 200 شي ک 300 شي نو کوم حدیث کې چراغري چې دوه بیبیان دي نو هغه د دنیا د جنت نه مراد دي د دنیا د بیبیان نه مراد دي او کوم چې دواویا هوري راغلي دي نو هغه د جنت هوري مراد دي او دا کوم چې سلیا 200 دي دا نوري وینځي مراد دي دا ته مزید نور ملاویږي وخت په وخت باندې لکه دا بعضي آثار د سلفو نه معلومیږي لکه وروسته موږ دغه وضاحت کوو ان شاء الله لکه کثیر ابن مره رحمت الله تعالی علیه دې فرمایي او ظاهر دا معلومیږي چې دا خبره در صحابو نه زده کړې ده ځکه چې دسی عظیم عالم او ډیر صادق انسان هغه دې خبره رضا نشي کولای کثیر ابن مره رحمت الله تعالی علیه د دې آیات تفسیر کوي ولدینا مزید الله وي زمونږ سره زیاتی نعمتونه دي د جنت نعمتونو الله تذکرہ کړی نه بیا وی ولدینا مزید زمونږ سره مزید نور نعمتونه دي دا غي مختلف تفاسیر اهل العلم کړی دي نو کثیر ابن مره رحمت الله تعالی علیه هغه وی د دې مزید تفسیر دا دی ان تمر الصحابه چې وریز براتی رشي به اهل الجنه په دې جنتیانو باندې وریز شانته براشي فتقول نو دا وریز بوای دی وریز به आवाज وشي فما تريدون ان امطركم تاسو څه شی غواړئ د وریز نه به आवाज وشي د جنتیانو ته چې تاسو څه شی غواړئ چې زه درو ورزوم کتا پتا سي درو وروم وی فلا يتمنون شيئا الا مطروا دا جنتیان به د هیڅ ارزو نه کوي مگر دا به وتره پري هر شی چې وغواړي چې د بزله کې څه تمنا وي د څه ارمان وي به دا ورځ به وتره ورځي ځکه چې الله را لېږلي دی دپاره ده چې دا جنتیان څه غواړي ور وي غورځوه ته نو دا کثیر ابن مره وایي لئن اشهدني الله ذلك که الله زه دغه ځای ته حاضر کړم او ما ته دا جنت نصیب شو په دغه ځای کې دا ورځ په ما باندې رااله لاقولن زه به ورته ویم امطرینا جواریا مزینات زه به ورته ویم چې موږ ته جنکۍ راکوزې کا چې هغه ښایسته ښایسته جنکۍ وي دغې نه هم دا معلومیږي چې انسان بیا هلته څومره غواړي نو نورې وله ورکولی شي یو له الله منتخب کړي دي یو چې دی مزید څومره غواړي نو هغه الله وله ورکوي دا کتاب الزهد کې امام ابن المبارک رحمت الله تعالی علیه دا قول کثیر ابن مره نقل کړی دی باسناد صحیح د دې جنتیانو د بیانو یو صفت غدام دی چې دا کله کله دی دنیا ته الله مراخکار کوي الله د دنیا حالات د دې جنتیانو د کمی بیان چې الله ولا تیاری کړی د دې حالات ته الله خي دغه روایت ترمذی کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تؤذي امراه زوجها یو زنانه خپل خاوند نه خپه کوي هغه تکلیف نه ور کوي په دنیا کې الا قال زوجته من الحور العين مگر کما بیبي چې د او کما خزه د چې په جنت کې را چې هغه د حور د غټو سترګو والا ده هغه سوې دغه ته حالات الله خي چې ور پلانې بنده چې مؤمن دې سره خپل کور والا خبره واړولې خپه کړی دی خدمت ولا نه دی کړی نور تکلیف ولا ور کړی دی دا حالات دی حور ته الله خي چې ستا کوم خاوند په دنیا کې اوسو بیا برازي تاسو بل ته میلاویږي نه خپل خزر سي خپه کو نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دغه حور چې کم دا ندال ته وی اسی و خطاب کوي دا خو دنیا خزي خدا او خاصي وی لا تؤذيه قاتلك الله دا مخه پکوا دا کوم مؤمن بنده چې دا مخه پکوا الله ته هلاک کی
فإنما هو عندك دخيل، دا خو ستا سره مسافر دی یو څو ورځو، یوشک ان یفارقک الینا، عن قریب داستان راجوع کېدو والا موږ ته را روان دی. ولې خفه کېده؟ زما وروڼو چې کله یو سړی صحیح مؤمن شي څنګه چې الله غواړي بیا به هغه حورم ستا په انتظار باندې وي. و چې یو سړی بدکاره دی یو بېدینه دی د ده به حوره څه انتظار وکړي، بلکې الټه به آخرې ده ته کوي. خو کوم مؤمن بنده چې دا واقعي مؤمن دی حورم د انتظار کوي او دنیا دی ښځې ته خیرې هم کوي چې ګوره دا سړی خفه نه کېته. دا خو ان قریب را روان دی مونږ طرف ته. عطاء السلمي دا یو عالم دی، دیم عالم مالک ابن دینار ته ما ویلم یا ابا یحیی شوقنا، ابو یحیی زمونږ لږ شوق پیدا کړ جنت ته، زمونږ لږ مینه او زمونږ رغبت جنت ته پیدا کړ، زمونږ جنت ته شوق پیدا شي. ناغه ورته ویل مالک ابن دینار ویل یا عطا، اے عطا ان فی الجنة حوراء، یقینا په جنت کې یو حور ده یتباهى اهل الجنة بحسنها، چې کم جنتیانو ته دا میلاو شي وي نو هغې د دې په ښایست باندې فخر کوي. داسې یو حور هلته شته دی. لولا ان كتب الله على اهل الجنة الا يموتوا، وای که الله دا نوې لیکلي په جنتیانو په باره کې چې د جنتیانو باندې مرګ نه راځي، که دا لیکل الله نوې کړي لماتوا من حسنها، د هغې د ښایست د وجې نه به دا خلک مړه شوي وي. دومره ښایست الله ورکړی دی. وایي فلم یزل عطا جاهدا، عطا چې و عطا السلمي دی به مسلسل محنت پکاو، مسلسل محنت پکاو. من قول مالک 40 عاما، د مالک ابن دینار د قول د وجنه هغه د جنت د حصول لپاره او د غهور د حصول لپاره 40 کاله مسلسل اعمال کول او محنت او خواري کول چې دا خو په اسانه معنی نه ملوي. امام ابن ابي الدنيا کتاب صفت الجنه کې دا روایت نقل کړی دی. یحیی بن ابي کثیر فرمایي، یحیی بن ابي کثیر دا مشهور عالم دی، دا مشهور تابعینو کې چاته به تابعینو کې شمار لري. دی وی ان الحور العین یتلقین ازواجهن عند ابواب الجنه، دا حور چې کومین دا با د خپل خاوندانو په انتظار باندې وي د جنت په دروازو کې به ولاړې وي. هلته ناغي به تسوي دي چې کله ورشي دا جنتیان د خپل کورونو ته ورشي او د خپل بیبیانې په انتظار باندې ولاړې وي. دی به تسوي فیقولن طالب انتظرناکم، دا حورې به ته ډېر اوږد انتظار موږ ستاسو وکړو، موږ خو ستاسو په انتظار دلته ولاړې وو. فنحن الراضیات فلا نسخط، موږ به خوشحاله یو همیشه ستاسو نه، موږ به ستاسو نه چېرته نه خفه کېږو. والمقیمات فلا نضعن، موږ به دلته همیشه دیری یو، موږ د دې ځای نه نه ځو. والخالدات فلا نموت، منگ با ہمیشہ دلتا وسیگو، منگ بانے مرگ نرازی. بے احسن اصوات سمعت، دا بڑیر خیستہ آواز بانے بدی وئی، دا دا یو لوبی بطرز بانے بدی وئی. نحن الرازیات فلا نصت، والمقیمات فلا نضعن، والخالدات فلا نموت، دا الفاظ بوئی. او بیا بعد خپل خاوند ته وی انت حبی وانا حبک، ته زما محبوب او زستا محبوب یم. امام ابن ابي دنیا دا روایت نقل کړی دی. ربیعہ رحمه الله دې فرمایي خاص کر دا دې ځوانانو ته دا اثر ذکر کوم، دا کم چې نوجوانان دي. نو ربیعہ ابن کلثوم رحمه الله فرمایي وای نظر الینا الحسن، حسن بصری چې دا تقریباً 300 صحابه کرام او داغي شاګرد دی. حسن بصری هغه انسان دی چې وای دا په دې ټول عمر کې سي خاندان وکړي، چرته چاو ته ته ول نه خاندي، وې زه څنګه خاندم ویل. ورځ د قیامت باندې چې کله فیصله کیږي چې جنتیان جدا او جهنميان جدا، ما ته پته نشته زه به کوم سیټ کېما په زبانه زه وخاندم. هغه حسن بصری رحمت الله تعالی علیه دې فرمایي
دا ربیع ابن کلثوم وی منگتا حسن بصری وقتل ونحن حوله شباب منگ داغین تیر چاپیر زوانان ناسو منگ دیویل یا معاشر الشباب اے دزوانانو ټول گیا اما تشتاقون الى الحور العین ستاسو غهورو تا چې غټو سترګو والی څه شوق هم نشته ری څه طلب ستاسو بزړه کې نشته ری سمینه ستاسو بزړه کې نشته ری چې د هغې دپاره محنت وکړي دا یوه دا تنبیه ورکوله چې هغه میلاویږي نو هسې نه میلاویږي لږ محنت خو سړی کوي لږ خواري خو سړی کوي ستاسو شوق نشته دی هغې ته موږ هم دا ویو چې دې ځوانانو ته ستاسو شوق نشته دی هغې ته هورو د حاصلولو لپاره ستاسو ته زړه کېږي نه د دې زړه څه ته کېږي د دې زړه شرطه ټیک ټاکو ته کېږي دیو شوق هورو ته څه لري دیو خو دنیا د لذتونو او د دنیا د خوندونو په جوش کې دي او دی په شوق کې دي آخرت خو د دې نه ير دی زما ورونو مخکې خلکو به څه کول مخکې صحابه کرامو څه کړي دي ببر سر دوړې وپې لګېدلې وي خو الله یې خوشحاله کړی و ما ته د عمیر ابن سعد رضی الله عنه واقع رایا شي امام ابو نعیم حلیة الاولیاء کې نقل کړی دا عمیر ابن سعد رضی الله عنه امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی الله عنه حمص په علاقه باندې چې شام کې علاقه د هغې والي مقرر کړی و یو کالو شو څه خبر نه راځي نه د هغې ځینه څه صدقات څه جزیه وغیره راځي هیڅ معلومات نه کېږي امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه خیال دا وکړو چې راته ښکاري ډېر خیانتونه کوي هلته چې کوم مال راجمع کېږي ځان لی اخلي خط یې ولیکه فورا او خط یې ورکړه یو کس په خط کې ورته لیکلي دي چې عمیره کله زما خط تا ته میلاو شو نو ګورې فورا را روان شه مدینې ته ځان را ورسوه کله چې خط عمر ابن سعد ته میلاویږي لیکلي به کې چې عمیره فورا را روان شه بس فورا یې ځان سنبال کو دغه سره څه ورسره و یو دغه سره یو ګوډی ورسره دی یو سره لوښی ورسره دی یو سره امسا ورسره ده هغه ګوډی په شا که او دارنګې هغه لوښی په هغې پسې تړلی دی امسا یې راواغستله او را روان شو پیادل د حمص د علاقې نه د شام علاقه څومره لرې علاقه د حمص علاقه او مدینې ته پیاده روان دی په دغه سرو شګو کې به د سرو خاورو کې د ګرمۍ په موسم کې چې کله مدینې ته راورسېده نو عمر بن الخطاب رضی الله عنه خواته ورغی چې ورغی عمر ډېر تیر شوی دی وخت په ډېر تیر شوی پته لګي چې څو هفتې یا میاشتې په ده باندې تېرې شوې وي چې ویې کتل د هغه په دې مخ باندې په دې سر باندې په دې کپړو باندې دوړه یو امبار پروت دی یختې چې کوم دي غټ شوي دي برېت یې هم غټ شوي دي د سر یختې هم غټ شوي دي داسې یو بد حال کې ورنه ووتو امیر المؤمنین چې کلي د عمر دا څه شی ویل ویل ولې څه شی دي روغ رمټ اینه مې ښه صفا ده او دنیا ټوله ما سره ده ویل او ورته عمر څه شی در سره دي ویل دا مې ګوډی دی دا مې لوښی دی په دې مې اودس کاوه او په دې ګوډي کې زما خپل خوراک سامان پروت دی دا مې امساله ټوله دنیا را سره ده ویل زما نور څه پکار دی ویل هغه خیال لا کړی څه به راوړي ویل څه دې راوړو ویل دقه مې راوړه نه ویل نور څه نه راوړي ویل نه ویل ته پیاده راغلې ویل او پیاده رالم صاحب ویل ولې سورلي نه وه تا له سورلي چا نه و در کړې ته خو ګورنر وې د هغه او ورته ویل چا را کړې نه و ما د چا نه ده غوښتلې امیر المؤمنین ورته وایي دا خو ډېر بدبخته خلک دی چې تې راویستلې او ته تې رالې دا ډېر بدبخته خلک دی چې ته تې رالې دیو تا له سورلي نه شوه اخیستلی ته امیر المؤمنین اتق الله امیر المؤمنین د الله نه ویرېږه غیبت مه کوه غیبت ښه شی نه دی ما هغه لیدلي چې مونځونه کول ما لیدلي چې هغې تلاوتونه کول امیر المؤمنین ولې غیبت کوې د هغې بیا ورته وایي عمر تا څه شی راوړه د هغه ځینه تا څه کړي چې ته هلته تللی وې هغه ورته ویل ستا دې کې څه مقصد دی ویل مقصد پې دا دی چې هلته جزیې وي هلته صدقات خیراتونه وو مدینه دارالخلافه تا خو سره نه وړو او ورته امیر المؤمنین زه چې کله هلته لاړم تا والي مقرر کړم ما د هغه علاقې مشران را جمع کړه کمیټي مې جوړه کړه او هغې مې مقرر کړه په دې باندې چې تاسو به د دې علاقې کوم صدقات وي کم خیراتونه وي هغه به را جمع کوئ تاسو ته غریبانان معلوم دي زه د بلې علاقې سړی ما ته غریب نه دی معلوم په حقه باندې به تاسو تقسیموئ امیر المؤمنین که د هغې نه څه پاتې شوی ما به دله راوړي وی نو
ما ځان څه شینده راوړی څه پاتې شوي نه دي نو ناو تی ویل ته بیرته ځې ویل اکس تی ویل خپل منشي ته د لپاره عقد نه وی کا بیرته دا لېږي اور تل امیر المؤمنین بیرته تلو والا ما معاف کا بس ته زه نور نشم تللی پته نه لګي ما به کومه غلطي کړې وه چې دا مشري ماته میلاو شوې ده کېدای شي و غلطي رانه شوي د هغې په وجه ماته دا مشري میلاو شوې ده ما نور معاف کا ویل بس زه ټیک ته موافق لاړ خپل کور ته نه مدینې په یو طرف کې غاړ کې سیټ ته دغه کور و لورې ځای کې بیا هم امیر المؤمنین سره تشویش ترې او خدشش ترې چې کېدای شي دې سړي څه خیانتونه کړي ځکه یو کاله پورې دی هلته څنګه ایثار او سینجې راوړي یو کس یې پې ولګاو حارث بنوم باندې ویل لاړ شه د معلومات وکړه چې د سره څه ورسره دي حارث چې کوم دی هغه 100 دینار ورکړه ویل لاړ به شي معلومات به وکړي که د څه راوړي ما به خبر کې که څه نو راوړي واقع دی غریب و دا 100 دینار به ورله ورکړي چې خپل حاجتونه پې پوره کړي حارث چې کوم دی هغه لاړو ورغې دی د دیوال یخ ته ناست دی او خپل کمیس ګوري پای کې چېرته خزنده مزنده دی هغه ته درې کوي هغه یې ایستلی د هغه نه خزنده درې کوي دی ورغې سلام یې وکړ وعلیکم السلام زه ستا میلمه یم ویل اهلا وسهلا نو هغه سره میلمه شه هلته 3 ورځې ورسه تېرې کړې د عمیر ابن سعد په کور کې به صرف یوه ډوډۍ پخېدله د وربشو یوه ډوډۍ دې غریبانانو 3 شپې نارې تېرې کړې او په دې میلمه باندې بیا کروټۍ خوړله اخر ته عمیر ابن سعد وایي میلمه که خفه کېږي نه که ته لاړ شه ډېر به ښه موږ ډېر وږي شي یو یوه ډوډۍ پخوا هغه تاله درکوو وایي که ته موږ پرېږدې لږ ښه به یې ویل هغه ته پته ولګېده چې د خو هېڅ نه دې پرېښودلي دې نه مخکې هغه دې تپوس وکړو کوم ځای نه راغلی ویل ویل مدینې نه راغلم ویل امیر المؤمنین څنګه دی ویل ښه دی ویل منځونه قایم دي ویل حدود جاری دي ویل بس دا د دې دپاره ښه دي ویل یا الله د عمر سره مدد وکړه یا الله د عمر سره مدد دعا یې مته وکړه نو بیا چې کله دا 3 ورځې تېرې کړې هلته پته ولګېد چې هېڅ سره نشته دی نو 100 دینار یې ورکړل دا والا امیر المؤمنین را کړي دي چې دا خپل ضرورت باندې ته ولګوه هغه ویل الله اکبر زما دینارونو ته هېڅ ضرورت نشته دی پیسو میسو ته زما ضرورت نشته دی عمیر ابن سعد هغه ته کور والا آواز کوي عمیره که تی ځان باندې نه لګې په خپل اهل یې نه لګې په خلکو یې تقسیم که په غریبانانو باندې نو عمیر ابن سعد چې کوم دی د هغه سره زیاتي څه کپړه نه وه یو کپړی خو ځان را چاپېر کړې وه ویل ما څه شی نشته چې دا تې پې والم ویل دا پکې کېدم نو کور والې د لوپټې نه یو غاړه چې کوم دی هغه وشو کوله هغه یې څیرې کړې ویل په دې کې واغه ورته وویل د پایې کې ورتلې نه هغه پیسې راواغستلې بیا یې تقسیم کړې نو هغه سړی چې کوم دی هغه بیرته راغی امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه یې تپوس کوي چې څه چلو شاو ته ټول حالات بیان کړه چې غریب خود په سخته کې دی فوراً یې پسې جواب ورکړ چې عمر دې خوا راشه عمر یې راوغوښتو چې عمر یې راوغوښتو ورته ویل عمره ویل تا په پیسو څه چلو کویل هغه امیر المؤمنین ستا څه غرض دی ویل که تا کوم غرض دپاره لګې ستا غرض پوره شوی نور ما نه تپوسونه مه کوه نه ورته ویل وایي زه تعالی د الله په ذات قسم درکوم چې ماله خبر راکړې چې په پیسو دې څه وکړو هغه ورته پیسې ما غونډې تقسیم کړي دي ویل په غریبانانو مې تقسیم کړي دي امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه نور 100 دینار ولا ورکړو 2 کپڑے وته ورکړې ویل 100 دینار ولا دا په ځان ولګوا په خپل اهل یې ولګوا غریب په غریبانانو تقسیم کړي دي او دا 2 کپڑے وسواله عمر ابن سعد سوئی امیر المؤمنین پیسو ته می ضرورت نشته پیسې نالم البته کپڑے بوالم زدما د کور والا کپڑے نشته دي اکثر بربنډې زبدا کپڑے غیلوي سموي کور والا می بربنډه دا یو کال دا حمص علاقې گورنر پاتې شه کور والے بربنډې اکثري کپڑے نه ویل دا کپڑے وې سمو پیسې نه شمړلې او بس روان شلاړ یو څو ورځې وي هیڅ وفات چې وفات امیر المؤمنین خبر شو ډېر سخت یې وژړل بیا لاړ جنازې له ملګري ورسره دي ملګرو ته وایي ستاسو څه ارمان دی
ار یو ملګری ته وایي تاسو خپل ارمان وکئ، یوې زما ارماندار چې مال راسوي او په غریبانو مې تقسیمولی، چا ویل زما ارماندار دی چې ما په حاجیانو به تقسیمولی، چا ویل زما دا ارمان دی، چا ویل زما دا ارمان دی. امیر المؤمنین وایي زما ارمان دا دی چې د عمیر ابن سعد په شانته یو 100 کسان را سره وي چې ما پې د حکومت چلولی، دا مې ارمان و. خو ارمان دی هغه هم نه لاړ ویلو. زما وړو د نوجوانانو ته یم هغې د آخرت دپاره دومره کوشش کاوه چې سر ببر دوړې پې لګېدلي دي، هېڅ ورسره نشته دی، خو چې دغه هورې حاصلې کړي. د حسن بصریان دواره ځوانان ته وایي ستاسو شوق نشته دی جنت ته، شوق هم نشته دی جنت ته. نن د دې نوجوانانو شوق نشته دی جنت ته، د هورو حاصلول ته دې شوق نشته دی. ډېرو دنیا په دې خبیثاتو پسې ورپسې دي. د دنیا چې کمې خبیثې ښځې دي ټیک ټاکرانې دي، پایي پسې دي ورپسې دیو د جنت څه شوقیان دي. د دې دپاره ځان د خلق دی، لہذا دا محنت غواړي، دا خواري غواړي. د حورو د جنت د هغې باقي صفات ان شاء الله تعالی د جمعه کې به ذکر کوو. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.